د پاکستان پوځي رژیم چې په خپله خاوره کې تل افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی، تازه یې د کډوالو په 2 لاریو کې وسلې چې افغانستان ته یې قاچاق کولې تورخم کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي 550 میله بېلابېل ډوله وسله یې نیولې ده. امنیتي منصوبینو په تورخم کې په د کډوالو په 2 لاریو کې چې له پاکستان نه افغانستان ته انتقال کېدل، په دې کې 525 میله بېلابېل ډوله اسلحه نیولې ده. په دې نیول شوې اسلحه کې توفنچې، امپورونه، دوربینونه او نور ډول اسلحې په دې کې موجودې وې چې امنیتي منصوبین یې دغه ونیولې. د ننګرهار اوسیدونکي وایي پاکستان هر وخت د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، نو امنیتي منصوبین باید له پاکستان څخه د کډوالو راتلونکې لارې وپلټي چې هیواد ته قاچاقي توکي پکې را انتقال نه کړي. دغه پېښور نه چې دا کډې راځي وروره باید د دې سم تحقیق وکړي چې قاچاق پکې رانشي، مواد مخدر پکې رانشي، وروره وسلې پکې رانشي. دا زموږ امنیت اوس برقرار دی. پاکستان نه غواړي چې دا زموږ امنیت برقرار وي، غواړي چې دا زموږ امنیت خراب شي. باید د دې دا زموږ چارواکي د مخنیوی وکړي. پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې افغانستان کې اوسنی امن زیانمن او هیواد کې شته امنیت ته ستونزې راولاړې کړي چې وروستۍ هڅه یې د کډوالو په لاریو کې د وسلو قاچاق و.